په افغانستان کې د بمي چاودنو تازه جزئیات د ټاکنو په تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي غوښتنه د جمهوریت ریاست لپاره د اشرف غني احمدزي سره ځانګړې مرکه او په استودیو کې زموږ میلمنه به د افغانستان سره د راتلونکو مرستو پر اندېښنو رڼا واچوي. په دې برسېره نړیوال او سیمه ایزو خبرونو ته هم ځای ورکړ شوی. قدرمنو لیدونکو سلام. نن سه شنبې ده د 1992 لمریز کال د سلواغې 9 زه ښایسته لامي ستاسو کوربه نیم. لومړی خبر افغان پوځي چارواکي وایي په 2 بمي بریدونو کې 6 افغان سرتیري او 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. نعمان عاطفي د ملي اردو یوه ویان نن ویل چې یوه چاودنه پرون د کاپیسا په السای ولسوالۍ کې د ملي اردو د کاروان پر لارې باندې وشوه چې پکې یوه نقلیه وسیله په بشپړه توګه له منځه تللې. دوهمه چاودنه نن په پکتیا کې وشوه چې د سیمه ییز چارواکي په وینا پکې 3 تنه غیر پوځیان وژل شوي او 7 تنه نور پکې ټپیان هم دي. بل پلو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د پیښور په ښار کې د طالبانو د غړي الحاج مولوي عبدالرقیب تخاري وژنه وغندله او هغه د افغانستان د سولې په لاره کې یوه ښکاره قرباني وبلله. د طالبانو په دوره کې د مهاجرینو چارو وزیر مولوي عبدالرقیب تخاري په افغانستان کې د سولې او تفاهم پلوی و او په دوبۍ کې د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د سولې په وروستیو پیل شویو خبرو کې د ګډون وروسته پیښور ته ستون شوی و چې په وسلوال برید کې ووژل شو. جمهور رئیس حامد کرزي یو وار بیا پر طالبانو د ورورولۍ غږ وکړ چې خپل هیواد ته د راشي او په هیواد کې د ننه د امن په فضا کې د افغانستان د سولې له عالی شورا سره خبرو ته کینی ځکه د هغه په وینا په بهر کې هیڅ افغان خصوصا هغه وطن دوست افغانان چې په خپل هیواد کې سوله او امن غواړي امنیت نه لري. په همدې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو او د افغانستان د خلکو څخه وغوښتل چې د ټاکنو نتیجې ومني. یان کوبش د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون د 102 تنو کمشنرانو د تحلیف په مراسمو کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د ټاکنو لپاره چمتو دی خو په لارې باندې اوس هم لوی ستونزې پرتې دي. هغه ویل چې د ټاکنو بهیر د افغانانو په لاس پر مخ بیول کیږي. بهرانیان پکې دخالت نه کوي او نړیواله ټولنه هم د افغانانو په مشرۍ د دې ټاکنو څخه ملاتړ کوي. هغه د امنیتي ارګانونو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړه. د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ډیر مهم دی. که د رای ورکولو مرکزونو امنیت تامین وي دا به د دې سبب شي چې د نارینه او ښځینه مخصوصا د ښځینه ګډون په ټاکنو کې زیات شي. په دواړو کمیسیونونو کې چې کمشنران کار کوي تر ډیره حده د ښځینه رای ورکوونکي تشویق کړي ترڅو په ټاکنو کې ګډون وکړي. د افغانستان د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي د ولایتي کمپینرانو دپاره تر ټولو لویه ستونزه بد امني ده. هغه د ټولو کمشنرانو څخه وغوښتل چې د فشارونو او امنیتي ګواښونو په وړاندې مقاومت وکړي. په همدې ترڅ کې د ولسمشریزو ټاکنو کاندید ډاکټر عبدالله د ټاکنیزو مبارزو په لړ کې نن د ننګرهار په ولایت کې د خپلو زرګونو پلویانو سره وکتل. په دغې غونډه کې چې د ډاکټر عبدالله په ملاتړ د شیرزي په لوبغالي کې جوړه شوې وه په ختیځو ولایتونو کې د دغه نومان زرګونه پلویان راغونډ شوي وو. ډاکټر عبدالله خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې په راتلونکو ټاکنو کې خپله رایه وکاروي او که چیرې بریالی شو نو د ختیځو 4 ولایتونو دپاره به ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. زموږ نیت وحدت د ټول افغانستان ده. واحد افغانستان غواړو، د ملي وحدت پر بنا افغانستان غواړو، د اسلام پر بنا او د جمهوریت پر بنا افغانستان غواړو. د افغانستان مسلمان او افغان بچیم او د یو مسلمان او افغان په حیث ټول افغانان په یو سترګه ګورم، ټول افغانانو ته. د ولسمشریزو ټاکنو له دغه نومان سره خپل 2 مرستیالان او د ټاکنیزو سیالیو ګڼ نور کسان هم ملګري وو. د ولسمشریزو کمپاینونو د پیل څخه تر دې دمه دا لومړی ځل دی چې د ولسمشریزو ټاکنو یو نومان ختیځو ولایتونو ته سفر کوي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین د هلو ځلو لمن اوس د پلازمینې څخه لکه څنګه چې تاسو واورېده ولایاتو ته خپره شوې ده. دا چې د کمپاین په دې پړاو کې د کاندیدانو د دې پریکړې په دې تړاو د ځایي خلکو غبرګون څه دی، بشپړ معلومات او د موضوع په اړه جزئیات په کابل کې زما همکار رحیم ګل ساروان راټول کړي دي چې د ځنډ نه پرته به ورشو. ساروان صاحب ستړي مه شئ، ولایاتو ته د کاندیدانو سفر او پلانونه څه دي چې کوم نور ولایتونو ته به دوی سفرونه ولري او نوي څه دي په خپله د کمپاین په لړ کې؟ مننه شایسته جانې. لومړی خو غواړم چې هملته په ننګرهار کې تم شو، په د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې د عبدالله ملاتړو له هغه خپل ملاتړ اعلان کړ او خپله وینا ورته وکړه. خو په بل اړخ کې البته د هوایي ډګر سره نږدې د ننګرهار او د کونړ ځینې د ګوجر د قومي مشرانو بیا د ډاکټر زلمي رسول نه چې هغه هم د جمهوریت ریاست یو کاندید دی له هغې خپل ملاتړ اعلان کړ. البته زلمي رسول دغې غونډې ته نه ورغلی. که له ننګرهار لاړ شو غور ته، په غور کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین دفتر پرانیستل شو او هلته هم په یو غونډه کې د ډاکټر عبدالله نه ملاتړ ښودل شوی دی. که له غوره بیرته لاړ شو پلازمینې کابل ته، په پلازمینې کابل کې البته د کاندیدانو له دفترونو سره وغږېدلو. د عبدالرب رسول سیاف چې هم جمهوریت ریاست ته کاندید دی، د هغه دفتر راته وویل چې د بلخ او د بدخشان د قومي مشرانو سره عبدالرب رسول سیاف کتلي دي او د خپل البته د ټاکنیزو مبارزو پلانونه ورسره شریک کړي دي. د ګلدرې چې د کابل یو ولسوالۍ ده، د هغې ولسوالۍ ځینې قومي مشرانو هم له عبدالرب رسول سیاف سره کتلي دي چې مطبوعاتي دفتر یې وایي چې په سلګونو ول. هدایت امین ارسلات البته د فساد ضد مبارزې ادارې البته هغه دی ستایلی دی او په دې ستایلی چې په انتخاباتي تګلاره کې له فساد سره مبارزه ډیره واضح او رڼه ده. د دې ترڅنګ هدایت امین ارسلات له ځینو ځوانانو سره هم کتلي دي. د قیوم کرزي له دفتر سره وغږېدلو، هغوی راته وویل چې له ځینو ځوانانو سره قیوم کرزي کتلي دي او قیوم کرزي البته د ولایتي شورا له ځینو غړو سره هم خبرې کړي دي. له قیوم کرزي ور اخواته له نورو کاندیدانو سره وغږېدلو. نورو کاندیدانو کوم خاص پروګرامونه نه درلودل. د دوی کمپایني دفترونو راته وویل چې دوی ډېره مصروف مناظرو، مرکو، رسنیو ته د مرکو او د بحثونو لپاره دي او وخت تر ډېره پر دغو مسایلو باندې البته تیروي او ولایتونو ته پلانونه لري چې ولایتونو ته لاړ شي. البته ولایتونو ته د کاندیدانو لړۍ البته لومړی ګل اغا شیرزی چې بامیان ته تللی و او ورپسې دا د ډاکټر عبدالله ننګرهار ته تللی دی او د دوی دفترونه وایي چې نور ولایتونو ته به هم لاړ شي. بله، او دا لړۍ به دوام ولري. کور مودان په دې اړه به نور توضیحات هم تاسو څخه د راډیوي خپرونو په برخه کې واخلو. مننه کور مودان، خوشحاله اوسئ. انتخابات چې د 2014 کاله تېر شو، دا صحیح وخت نه دی چې ښه ترسره شي، څوک مړه نه شي، خیر وي، په خوشحالۍ سره ترسره شي. موږ به ډېر خوشحال وي چې کوم یو افغانی وي چې د خدای د اسلام په لار کې صحیح وي، کامیاب شي، موږ هغه نه خوشحال یو. انتخابات که دغه یو رئیس جمهور سي او هر څوک چې سي رای به ورکړو او دغه امنیت و سوله دغسې ورو رئیس خبره او ارامي سي، نور کومه توقع نه لرو. دا خو د ټولو افغانانو د هغه د څه جنګ نه شي، ارامي راشي، کار خلکو ته پیدا شي. داسې ولایتونو ته ډېر سفر هم نه کوي، ټول بس کابل داسې د هغو لپاره داسې مستقیم ځای دی چې افغانستان ټول یو کابل دی. باید چې ولایتونو ته لاړ شي، هلته خلکو ته ځان معرفي کړي، خلکو ته ځان وښیي، خلکو سره مصاحبې وکړي. د عامو افغانانو د زړه خواله مو واورېده. د افغانستان د جمهوریت ریاست مقام ته یو بل کاندید محمد اشرف غني احمدزي د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې زیات شمیر کاندیدانو جنرال دوستم ته مراجعه کړې وه، خو هغه د اصلاحاتي پروګرام قبول کړ. ښاغلي احمدزي د دې تصمیم په هکله وایي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر باید چې له یو شمیر پیښو څخه تیر شو. د ښاغلي احمدزي له لنډې پیژندنې څخه وروسته پام وکړئ د ځانګړې دغې مرکې ته. محمد اشرف غني احمدزي عمر 65 کلن، زده کړې په سیاسي علومو کې د بیروت پوهنتون څخه ماستري او د امریکا د کولمبیا له پوهنتون څخه ډاکټورا، د کار تجربه، د پوهنتون رئیس او استاد، د نړیوال بانک چارواکي، د مالیې وزیر، د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې رئیس،
مرستیالان عبدالرشید دوستم او سرور دانش. داسې څرګندېږي چې ولسمشر کرزی به امنیتي تړون له امریکا سره لاسلیک نه کړي، حداقل شرایط یې ډېر کلک ویلي دي. که چیرې تاسو ټاکنه وګټله او دا تړون ستاسو پر میز و، په لومړۍ میاشت کې به امضا کوئ؟ زه د تړون له یو مذاکره کوونکو تړون کې کرزي صاحب د افغانستان ملي حاکمیت د قانوني نظر نه وګټو. دا موږ په ګټه ده او نوی حکومت کې ځکه چې موږ په مخه ځو 15 کاله لرو سولې ته چې اصلي هدف ده رسیږو انشاءالله تعالی او امنیتي تړون به دې سولې یو وسیله وي تر څه ولس په اعتبار باندې راسي او دنیا په اعتبار نه. معنا د دې نه ده چې موږ بین‌المللي قوا به تر ابد دلته ساتو، اما دا تړون چې د افغانستان په خیر ګورم او په نتیجې به یې ورسو. امضا به کوي په لومړۍ میاشت کې؟ چې خیر به یې بولم او په نتیجې به یې ورسو. تاسې د دې تړون پر جزئیاتو لکه څنګه چې یادونه مو وکړله کار کړی و، د امریکایي استازو سره مو خبرې کړې دي. ځینې په افغانانو کې داسې انګېرنه ده چې حتما سمه به نه وي چې دې تړون به د دې لامل وګرځي که چیرې په راتلونکي کې افغانستان باندې باندنی یرغل کېږي، امریکا به د افغانستان سره درېږي. لیکن د دې تړون د شپږمې مادې په دوام بند کې وایي که چیرې پر افغانستان بهرنی یرغل کېږي دا به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبرې، د ژورې اندېښنې. اما په څرګندو ټکو نه ویل کېږي چې پر افغانستان یرغل وسي امریکا به مخه نیسي. د امریکا تړون هیڅ هیواد سره په شمول د ناتو کې دا نه ده چې ژمنه ورکړي، ځکه دا د دولت صلاحیتونه نه ده، د کانګرس صلاحیتونه ده. دا تر آخري حد پورې چې دوی په قانوني نظام کې امکان لري پر مخه تلي او دا د ناتو په چوکاټ کې عین شرایط دي. که موږ دواړه خواو نسو کولی، یا مرسته غواړو یا نه غواړو. اصلي هدف باید څه وي؟ اصلي هدف دا یي چې موږ خپله د افغانستان د راتلونکي مسؤل اوسو. په دې چوکاټ کې د دوست او د دښمن فرق وکړو او په دې راسو چې څنګه دښمني په دوستي بدلو. ډاکټر صاحب، امنیت په افغانستان کې ډېر خلک په دې باور دي چې د هر شي اساس جوړي، تر څو چې امنیت نه په افغانستان کې پرمختګ نشي راتللی، او امنیت هم طالبان ګواښي، حکومتیار ګواښي. د دې سره څه کوي که چیرې ولسمشر سواس؟ اول ټکی دا ده چې امنیت او ثبات منځ کې باید توپیر کړل شي. امنیت د زور لخوا راځي، د قانون د تطبیق لخوا راځي، اما تر څه د قانون حاکمیت ونه منو ثبات ته نشو رسېدلی. موږ باید د مدارسو د منظمو مدارسو د موجودیت لپاره دلته پانګه واچو چې موږ طالبان مجبور نشي ګاونډي هېوادو ته لاړ شي. که وی سنجو د یو غونډ د اردو مصرف د مساجدو مصرف پوره کولی شي، دلته باید یو انډول وي تر څه منبر او ارګ په یو جهت کې نه وي. دا کار موږ یوازې په زور نشو کولی. بله برخه امنیتي ده. اول کار چې کوو په لومړۍ ورځ کې د اردو د مسلح قواو اعلی سرقمنداني جوړو. دا سرقمنداني به هر 8 ساعته ماته انشاءالله تعالی که ولسمشر شوم راپور راکړي او دا به په معیارو باندې مشخص و منسجم معیارو باندې پولیس څه کوي، اردو څه کوي، ملي امنیت څه کوي، سلسله مراتب به رعایت کېږي. اوس نه کېږي؟ سلسله مراتب نه کېږي، نه. سلسله مراتبو کې وقت ارتباطات موجود دي، ځکه چې روابط پر ثوابتو باندې حاکم دي. نو ډاکټر صاحب، که څه څوک دا پوښتنه وکړي چې طالبانو سره بالاخره هغې هم د سولې د کولو لپاره یو برخه ده، هغې شرایط لري، وایي د افغانستان څخه باید ټول باندني ځواکونه ووځي، تر هغو پورې موږ سوله نه کوو. هغې شرایط څومره ستاسې لپاره به د منلو وړ دي؟ شرایط دا دي چې تر اوسه موږ په سولې باندې نه یو کېناستلي. طالبان باید فیصله وکړي چې افغان دي که نه دي. موږ د افغان پیس منو، اما دوی باید فیصله وکړي. وقتی چې موږ فوټبالران، ځوان فوټبالران سپورت میدان کې وزل کېږي او دوی غندنه نه کوي، دا افغانیت نه ده، دا اسلامیت نه ده، دا وتل دي. څوک موږ کوچنیان وزني؟ موږ د کوچنیانو وزل د هیڅ اصولو په اساس باندې موږ د منلو وړ نه دي. دوم،
ستونزې لري، مجبوریتونه دي، بې عدالتیګانې سوي دي، راسي د مذاکرې په میز باندې کښېني په سرو سترګو باندې. دریم، ګاونډي ملک کې فعالیت کوي. آیا ګاونډي ملک دوی په مجبوریتونو اخته کړي که نه دي؟ دا دې باندې باید پوه سو. ما مې ډاکټر صاحب پوښتنه ونه اخیستله که بیا هم په یو لنډ ډول باندې زموږ اورېدونکي که غواړي وپوښتي چې ډاکټر صاحب که چیرې وروستۍ پرېکړه ستاسې په واک کې د سولې او د جګړې نړیوال ځواکونه دي باید له افغانستانه ووځي، منې یې که نه منئ؟ نړیوال ځواکونه موږ راوړو په مجرد چې مذاکره سیاسي مذاکره راسي او برخه یې دا ده چې نړیوال ځواکونه دلته نه غواړي ووځي. څه دپاره دلته دي؟ دې دپاره دي چې سوله نسته. که سوله موجود وي نړیوالي ځواک په ډېر آرامه له دې خاورې نه وځي. ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې ولسمشر کرزي یو ډول څرګندونې کړې دي چې ډېر بوږنونکي دي. حداقل د متحدینو په هېوادونو کې لکه په امریکا کې ډېر خلک اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې د ملک الطوایفي خبرې کړي دي چې امریکا یې په هغه کې ملامته ګڼلې ده چې غواړي په افغانستان کې ملک الطوایفي رامنځته کړي. تاسې ولسمشر سره موافق یاست که مخالفه؟ خطر د ملک الطوایفي په دې مملکت کې شته، ځکه وخت چې محلي پولیس د ځینو چارواکو په اختیار کې، خو دا یو شکل د ملک الطوایفي ده. وخت چې ملي پولیس ملي نه وي په واقعي توګه، خو دا یو خطر ده، ځکه چې کلمه ده نه. ملک الطوایفي څه وخت منځته راغله؟ وخت چې مرکزي حکومتونه وپاشېدل. اما امریکا آیا دا هڅوي؟ امریکا د دې مسؤلیت نه لري. موږ خپله باید مسئول اوسو. موږ د خاورې چیښتن اول خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان ولس او مسؤلیت موږ ته ده. نه ډاکټر صاحب، بعضې په غرب کې په لویدیځ کې په دې فکر کې دي چې افغانستان د 2014 کال وروسته شاید د مخدره توکو او جنایتکارانو په دولت مبدله سي. کال په کال د افغانستان د مخدره توکو تولید ډېرېږي، قاچاق ډېرېږي. دغسې یو ناخوالې ته کوم حل لاره لرئ؟ ناخواله څو برخې لري. اول د غرب مسؤلیت دوی دي چې نشهیي موادو واردات کوي. قاچاق کېږي اما واردوي نه؟ واردوي 100% یې واردوي. ته به یو توري ډاکټر صاحب کوئ چې واردوي؟ نه ده، دا عرض مې واورئ. 1 طن دا منسجم عسکر پولیس ضبطولات داسې لري له 1 طن نه کوم اروپایي هېواد په یو کال کې ډېر تر نیولي؟ آیا دوی حاکمیت قانون نه لري؟ تحمل ده ورور، تحمل کوي واردات غیر قانوني دي، قاچاق کېږي. زه دا منم، مګر ولې دا لوی امنیتي قوت دې مخه نسي نیوی؟ د نړۍ قوي ترین هېوادونه دي که نه دي؟ دوم، څوک دا استعمالوي؟ متوسطه منځنۍ طبقه. منځنۍ طبقه که دا استعمالوي، ولې منځنۍ طبقه یا یې قانوني کوي نه؟ لکه اریزونا غوندې چې اوس چرس قانوني کړل، نیمه قانوني کړل. که دا یې قانوني کړل، موږ ستونزه لرې کېږي. وروستۍ پوښتنه مې ډاکټر صاحب ډیورنډ کرښې په اړه ده. دا کرښه رسمي سرحد په توګه پیژني که یو لانجمنه تاریخي کرښه یې بولي؟ دا کرښه ده، لانجمنه ده. صلاحیت د لوی جرګې د افغانستان ده. د حل دپاره موږ باید یو منطقوي تړون باندې چې د ثبات او د رفاه تړون ده په نتیجه ورسیږو. تر څه لانجې په بنیادي توګه حل سي، دا یو خلاص کرښه ده. خلک د دې کرښې دوه خوا کې له یو بل نه نسي بېلېدلی. نو داسې د حل لارې باید راوړو چې دا واقعیتونه د ژوند وپېژني او له استعماري میراث نه موږ لاړ سو په یویشتمې پېړۍ باندې. ډاکټر صاحب ډېره مننه، تاسو ته بریا غواړو. قدرمنو لیدونکو، د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې د کاندیدانو سره د مرکې یوه برخه تاسو ته وړاندې کیږي. که غواړئ د هر یوه سره ځانګړې مرکه په بشپړه بڼه او پوره جزئیاتو واورئ، نو د امریکا غږ آشنا تلویزیون په یوټیوب او ویب پاڼې کې لیدلی او اوریدلی شئ. په خبرونه کې د خبرېدو لپاره د نن ورځې پوښتنه د پلازمینې نه وړاندې په ولایتونو کې د کاندیدانو کمپاین څنګه ارزوئ؟ ستاسو په نظر به دا د کاندیدانو په رایو کې د پام وړ بدلون سبب وګرځي او که نه؟ عبدالمجید فیضان د سمنګان نه وایي زما په اند محترم کاندیدان باید خپل دفترونه په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې ولري چې عملي برخه یې ډېره وي.
انجینیر فدا محمد پکتیانی د پلخمري نوی په دې شرط چې وعدې د کاندیدانو د کامیابۍ پر مهال د دوی تر صلاحیت لاندې وي او لږ تر لږه 50 فصلو کې دا وعدې پر ځای کړي. د دې ترڅنګ نور احمد دوست د کندهار نه وایي چې افغانستان یوازې کابل نه دی، نومان باید خپلې ټاکنیزې مبارزې تر ټولو ولایتونو او ان تر ولسوالیو پورې وغځوي. کمپاین د رایو په راجلبولو کې وایي ستر رول لوبوي. د ټولو څخه په مننې سره د یادولو وړ بولو چې د پروګرام نه پس به موږ په خپله تاسو سره د نیم ساعت دپاره په خبرو اترو لګیا اوسو. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک پته یاداشت کړئ www.facebook.com/VOA TV آشنا. او اوس په سیمه ییزو مسایل ته راشو. د پاکستان پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف نن یوې خاصې محکمې ته حاضر کړی شو تر څو هیواد ته د خیانت په تړاو په هغه باندې د لګېدلو تورونو ځواب ووایي. د تیر کال د دسمبر میاشتې را په دې خوا کله چې هغه ته په محکمې کې د حاضرېدو امر وشو، دا به لومړنی ځل وي چې هغه په محکمې کې راڅرګندېږي. مشرف د جنوري په 2مه نیټه کله چې محکمې ته د تګ په حال کې و، په ټټر کې د درد له کبله په روغتون کې بستري شو. هغه بیا وروسته په بهر کې د درملنې لپاره د سفر غوښتنه وکړه چې رد شوه ورته. د سې شنبې د قضایي غونډې قاضیانو ویل د مشرف په ضد حکم له صادرولو څخه د مخه به هغوی د نوموړي د دوسیې په اړوند په یوې عدلي مسلې غور وکړي. د مشرف مدافع وکیل ادعا کوي چې غیر پوځي محکمه د یوه پخواني جنرال د محاکمه کولو صلاحیت نه لري. په همدې ترڅ کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ نوې مذاکرې نن په ویانا کې پیل شوې څو د ایران د اتمي پروګرام په تړاو اوږدمهاله موافقه ترلاسه شي. د غونډې اصلي موخه دا ده چې د ایران د اتمي پروګرام د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي او دا چې دا پروګرام به یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره وي. دواړه خواو د تیر کال په نومبر میاشت کې دا موافقه ترلاسه کړه چې په ایران باندې د یو لړ لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به دا هیواد د اتمي حساس پروګرام فعالیتونه محدودوي. ایران لا پایله ویلي چې د اتمي پروګرام فعالیت یې یوازې د سوله ییزو مقاصدو لکه د برېښنا په تولید او څېړنو متمرکزه دی. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل لپاره وګورئ، که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. امریکا یو له هغو هیوادونو نه دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د پرمختیا او په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم، حقونو او اقتصادي بنسټونو لپاره په سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. اوس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره کیږي، دا پوښتنه هم راولاړیږي چې دا ماموریت به څوک او په څه ډول مخکې وړي. په دې هکله مو نن په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د مساواتو په نوم د مؤسسې مرستیالې هوسۍ وردګ ته بلنه ورکړې او نظر به یې راواخلو. هوسۍ جانې ستړې مه شې، ډېره خوشحاله یم چې ما سره په خپرونه کې مل یې. ډېره مننه. لومړی پوښتنه به دا وي چې مثلا په ټول افغانستان کې داسې خیریه مؤسسې شته چې فعالیت کوي. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د 2014 کال نه وروسته چې ټولې اندېښنې لري، په دې اړه ستاسو اندېښنه څه ده؟ د عامو ولس د ښځو اندېښنه، دغه اندېښنې موږ سره شریکې کوي. خیریه مؤسسې کله چې تاسو ته هم معلومه دي، هغه اکثرا د بین المللي مرستو د خوا نه چې ورسره کېږي د دوی د خوا نه تمویلېږي، او که کله مرستې په افغانستان کې د دوی د نظامي شتون په باره کې دلته موجود او د دغوی د وتلو سره دا هم کمې شي، دوی اندېښنه ډېره زیاته ده چې دا مؤسسې به ونشي کولی چې هغه خدمات چې اوس دوی کولی شي چې په ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ته په خصوصا ښځو ته په حساب دوی مهیا کړي، هغه وکولی شي چې بیا هم دوی ته ورسوي او خلک دغه نه مستفید شي. نو زه فکر کوم چې په دې باره اندېښنې ډېرې زیاتې موجودې دي، خو بیا هم کله چې دلته بیا خبرې کیږي نو دغه مسایل ته ډېر مز کیږي چې دوی کولی شي چې بیا وروسته د 2014 کال نه هم هغه خدمات چې دي په یوه مختلفه ډول باندې بیا هم د افغانستان څخه د عامو خلکو یوه نیوکه دا ده چې وایي دا مؤسسې د ځان لپاره کار کوي، میلیونونه ډالر راځي، خو دوی داسې یو بدلون چې دوی محسوس کړی شي نه ګوري. تاسو د دغه
نیوکې جواب څنګه ورکوي؟ زه فکر کوم چې په افغانستان کې خیریه مؤسسې 10 یا 12 کاله تاریخ نه لري. دا په هغه وختونو کې موجوده وي چې کله به په افغانستان کې د یو ولایت نه تر بل ولایت پورې تګ دا معنا درلوده چې د څو پوسټونو تیریدل او هغه وخت کې هم د مؤسسو وکولای شو چې هغه خدمات چې دوی ته ضرورت ورسوي. او که اوس حالت کې موږ تاسو په ځانګړې توګه باندې وګورو نو د میندو او د ماشومانو مړینه تر ډیره حد پورې اصلاح شوې ده او ډیر ښه بدلون پکې راغلی دی چې هغه د دغه مؤسساتو د خانه چې روغتیا برنامې په ډیرو لرو ولایتونو کې دوی تر سره کوي هغه د خانه مستفید چې نو زه فکر کوم چې دغه خیریه مؤسسې چې کولای شي چې د خلکو ضرورت حکومت ته ورسي او هغه برنامې چې دوی ته ضرورت دی په ډیرو لرو ځایونو کې دوی ته مهیا کړي. البته د دوی خبره اکثر مؤسسې ټول نه خارجي متخصصین مثلا په افغانستان کې د پروژو د تطبیق کار په غاړه درلود. اوس چې مثلا دوی د هیواد نووزي دغه مسؤلیت به څوک په غاړه اخلي او دغه پروژې به څوک پر مخ وړي حساب کتاب به څنګه کیږي؟ هغه برنامه چې اوس په لاس کې دي البته دلته په واشنگټن کې هغه دي چې دا ټول کومکونه به د افغانستان د حکومت د خانه یعنی د مالیې د وزارت د خانه مخ کې وړل کیږي چې دوی به ورته دغه خپل حساب کتاب هم کوي. هم خبره پر دې باندې هم د چې دوی څنګه کولای شي چې د مدني ټولنو نه د ودریم کس یا د دریم ارګان پایس باندې چې وکول شي د برنامهونو څارنه وکړي او وایي چې د برنامې په خټوګه باندې او د خلکو د ضرورتو په مطابق باندې تر سره شوی دي کنه دغه نه به هم استفاده کیږي. بله یو بل ډیره مهمه موضوع چې تاسو هم په دې برخه کې زیات زیار وباسئ د ښځو په اړوند مطرح کیږي د ښځو حقوق هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه پورې دوی په ډیرو مشکلاتو تر اوسه په رنځ ګاللو راسره وړي. دغه د بهرنیانو تر وتلو وروسته د دې خطر څومره ده چې دغه لاسته راوړنې به بیرته هر څه به بیرته صفر شي؟ زه فکر کوم چې که حکومت یو داسې پلان ونه لري چې وکولای شي چې هغه لاسته راوړنې چې په 11 کلونو کې ترلاسه شوی هغه څنګه وکولای شي چې مخکې بوزي نو د دې تشویش ډیر زیات هم موجود دی چې هغه لاسته راوړنې چې په لاس کې دغه به بیرته د لاس نه لاړ شي. او ورسره دا هم دی چې څومره کومکونه تر اوسه پورې هم یا د 2014 کال وروسته هم بیا افغانانو ته په خصوص افغان ښځو ته د موجود وي چې دوی وکولای شي چې هغه ضرورت لري هغه وکولای شي دغه طریق نه لاسته راوړي. نو دغه اندېښنه موجوده ده خو بیا هم د اکثره مملکتونو چې په حساب مرسته کې هغه همیشه دا وایي چې د موږ هغه کومکونه او مرسته چې دی هغه به افغانانو ښځو ته په خصوص د پاس د 2014 هم ادامه ولري. وعده خو شوي دي خو دا به وخت څرګندوي. ډیره زیاته مننه کوو سي جان تاسو نه کور مو ودان. تشکر. ځوانان مو هم نه دي هیر کړي. د افغانستان د ضربې میل یا زورخانه‌ایي لوبو فدراسیون هڅه کوي چې د 2014 کال نړیوالو سیالیو کوربه‌توب ترلاسه کړي. دا لویه خبره ده. د افغانستان د ضرب او میل لوبو فدراسیون وایي چې زیاته موده کېږي چې دوی دغو سیالیو لپاره چمتووالی نیولی او هیله مند دي چې دا ځل ورته د کوربه‌توب چانس ورکړ شي. په ورته وخت کې نن به په کابل کې د 10 تنو لوبغاړو ترمنځ د زورخانه‌ایي لوبو د تخنیکونو او په دغه برخه کې د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف تمریناتي لوبې او سیمینارم پیل شي. د یادو لوبو د فدراسیون چارواکي وایي چې دوی به په 2 ورځو کې ځوانان په مسلکي توګه د افغان روزونکو لخوا چې په نړیواله کچه د داورۍ سندونه لري وروزي. 2014 کال کې کولای شي چې افغانستان میزبان د دغه مسابقو شي. موږ دې ته ډېر آمادګي نیولې ده چې ان شاء الله موږ به وکولای شو چې میزبان د دې مسابقو شي. په پام کې ده چې دغه 2 ورځنیو لوبو او سیمینار په پای کې ګډونوالو ته د داورۍ سندونه هم ورکړل شي او دغه کسان به په کابل، ننګرهار، هرات او کندز ولایتونو کې نورو لوبغاړو ته روزنه ورکړي. قدرمنو لیدونکو د آشنا تلویزیون دا خبرونه په همدې سره پای ته ورسېده. د آشنا رادیو خبرونه اوس پیلېږي چې اورېدل یې مه هېروئ. د دې ترڅنګ هیله من یو چې زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لیدنه هېره نه کړئ. تاسو په خدای سپارو. شپې ورځ مو په خیر. الله مو مل.